خوست کې 3 تنه په زور د نجونو د کوژدن کولو په جرم نیول شوي دي. د خوست امنیه قومندانۍ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه ولایت په مرکز ګربز او اسماعیل خیل ولسوالیو کې 3 تنه په زور د نجونو د کوژدن کولو په جرم نیولي دي. په خبرپاڼه کې راغلي دغه عملیات د اسلامي امارت د مشر د 395 غني فرمان پر بنسټ ترسره شوی چې له مخې یې په زور د ښځو نکاح منع شوی. د کابل او تهران ترمنځ د دوستانه اړیکو پر ټینګښت د کرزي او کمی ټینګار. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي کمی سره په کتنه کې د کابل او تهران ترمنځ د دوستانه اړیکو پر ټینګښت ټینګار کړی دی. د حامد کرزي د دفتر په خبره شوي خبرپاڼه کې راغلي چې په دغه کتنه کې ښاغلي کرزي د انجونو او هلکانو د زده کړو پر اهمیت ټینګار کړی او په هیواد کې د تلپاتې سولې او ټیکاو لپاره ملي تفاهم اړین بللی دی. په خواني ولسمشر همدارنګه په بریالي توګه د ایران د ولسمشریزو ټاکنو د ترسروي خوښي ښودلې ده. بلخ کې پولیسو لسګونه میله وسلې کشف او ترلاسه کړي دي. د بلخ امنیه قومندانۍ وایي چې په تیرو څه باندې 3 میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 29 میله بېلابېل ډوله وسلې او یوه اندازه مهمات کشف او ترلاسه کړي دي. د لوړو زده کړو وزارت او ملي پراختیا شرکت ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک شو. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ویلي چې دغه هوکړه لیک د ملي پراختیا شرکت سره د پراختیایي پروژو د پلي کولو بېلابېلو برخو کې د همکاریو پیاوړتیا او د دغه بنسټ او هیواد د پوهنتونونو استادانو او محصلینو لپاره د عملي کار د زمینې برابرولو په موخه لاسلیک شوی دی. د اقتصاد سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د جاپان له سفیر تاکایوشي کرومیا سره په لیدنه کې له نشي توکو سره د مبارزې برخه کې له افغانستان سره د جاپان د $10 میلیونه مرستې لګولو په څرنګوالي خبرې کړې دي. په دې لیدنه کې د جاپان سفیر ویلي چې دغه مرستې به په بدخشان، هلمند، کندهار ولایتونو کې د بدیل معیشت، د رژدو د درملنې او زیانمنو سیمو کې د بیارغونې په برخو کې ولګول شي.